پته شته چې دې غیر مسلمو دې یهودو نصاراو هندوان سیکان چې څومره دي دوی چې څومره مالونه لګولي دي د دې خبرې دپاره چې په مسلمانانو کې ټنګ ټکور او ډمتوب عام شي تاسو به حیران شئ بلکې دې غیر مسلمو په دې باندې ښه باقاعده مشورې کړي دي او ناست دي دوی مشران چې ګوره که مسلمان خرابوي نو مسلمان په دې نه خرابېږي ته ورسره جنګ وکړه مسلمان کې خرابوي په دوو خبرو خرابېږي د دوی نسل تباه کول غواړي او نسل د دوی تباه کېږي اله چې دوه خبرې په دوی کې عام کې یوه نشه دویم ډمتوب او فحاشي ځکه کله هغوی دا وایي کله خپل منځ کې یو دې باندې علماو بعضو کتابونه هم لیکلي دي وایي کله چې تاسو د دوی ځوانان په نشو عادت کړو نو چې یو سړی په نشه کې پروت وي په نشه کې یا ورسره چرس ختم شي یا هیروین ختم شي یا بله نن سبا کې آیس مایس دا نشې راوتي د دې سره چې دا نشه ختمه شي دی په دې نشه پسې دومره لیونی ګرځي چې دی بیا نه رب پیژني نه پیغمبر پیژني نه عبادت پیژني نه ښځه پیژني نه بچي پیژني هېڅ هم نه پیژني خو دغه نشې پکاري اوس دا کم نشه یي چې تاسو لیدې په روډونو چې پراته لیدلي هم دي که نه هم لیدلي دی به تا له دین خدمت وکړي که نه قرآن خدمت به کوي څه به وکړي هغه یې دله ختم کړی دویمه وایي د مسلمانانو تباه کولو لار دا ده چې په دوی کې فحاشي عام کوي د جنکو تصویران لغړې جنکۍ ویډیوګانې فحاشي زینا ورته اسانه کوي ټنګ ټکور ورته اسان کوي ډمتوب ورته اسان کوي ځکه کم سړي نه چې ډم جوړ شي کم سړی چې په جنکو پسې ګرځي کم سړی چې په هلکانو پسې ګرځي ستا څه خیال دی به تعالی دین خدمت کوي ختم شو لکه دوه خبرې دي او دا د امت د تباهۍ لوی اسباب هم دي نشه او نن سبا ښه عامه ده او ډمتوب او فحاشي او نن سبا ښه عام دي تر دې چې په دې روژه کې تم خلک بچ نه دي په دې روژه کې هم دا بعض کیني فیسبوک ته او چې سیره واړم بلکې زه حیران دي سم ابولز مې سوچ کوی سي لکه زه بعض کسان پیژنم ښه مولیان دي او سبقونه یې ویلي هغوی هم په دې فیسبوک او ټویټر باندې چې څه نشر کوي د جنکو تصویران پکې هم نشر کوي لکه مثال کې پروګرام دی جنۍ پکې ولاړه دوی دغه پروګرام څه خبره به نشر کوي تصویر به نشر کوي جنۍ به پکې هسې ما سوچ کو څو مولیان مې ولیدو چې دا کار یې وکړو یاره ما چې په دې فیسبوک کې به د جنکو د دې تصویر کېدی چې جواز راغلی په شریعت کې نه ځکه چې فیسبوک کې که ته ګورې او د جنۍ تصویر خبرونو کې نو ښه ډب کې وګوره خبرونه او بیا نه شروع کړي یا یو زنانه لګیا د یو پروګرام کوي لګیا ټي وي پروګرام کوي او سپیکر ورسره لاس کې د خلکو نه تپوسونه کوي دا کوي دی به دا نشر کوي یا به دا ګوري نو دغه ټولو مولیانو ته زما دا درخواست دی د دې په دې مبارک نشست کې دغه مولیانو ته دغه طلبة العلم ځان ته وایي او که عام مسلمانان دي که ما ته څوک په دې خبره دلیل وښیي چې په فیسبوک کې خیر دی که څوک د جنکو تصویران ګوري په فیسبوک کې خیر دی که سړی د زنانو ویډیوګانې ګوري او په خبرونو کې خیر دی که زنانو ته کته راځي که څوک ما ته په دې څه دلیل وښیي نو زه به شکر ګزار یم شکریه به ادا کړم ځکه چې کوم عام دلایل چې قرآن او حدیث نه خو دا دی چې پردو زنانو ته کته هر وخت څه دي حرام دي الا عند الضروره او ضرورت هغه جدا مسله ده دغه شان زنانه به پردو نارینو ته د شهوت په نظر نه ګوري دا مسلې موږ خو په دې پوه یو خبره مې دې پورې کوله چې غیر مسلم او زموږ دشمن په موږ کې دومره کار وکړو چې په روژه کې هم زموږ یعنې دغه فیسبوک نه زموږ ګزاره نه کېږي په روژه کې هم مازدیګر به دی ناستې د روژې په خوله باندې دا جنکو تصویران په فیسبوک کې اوړي راوړي شرم ورانه ورځي حیا پکې نشته
د روجي په خوله به لیږې په موبایل کې به سندرې اړې راړې او حیا او شرم پکې نه وي د الله نه. نو دلته ذکر شوي دی دې لپاره وایي چې واړې خلک د لارې د الله نه. انجام د دې خلکو اولئک لهم عذاب مهین، دا کسان دوی لره عذاب سپکونکی دی. کومو خلکو دپاره عذاب سپکونکی؟ چې د لهو الحدیث یې اخیستی دې دپاره چې خلک د الله لارې نه واړوي دوی دپاره سپکونکی عذاب دی. یو ناشنا خبره الله ذکر کړې په روان آیت کې وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، او کله چې لوستلی کېږي په ده باندې آیتونه زمونږ واوړي لوی کوونکې. ولا واوړي مخ واړئ چې کله لوستلی کېږي په ده باندې آیتونه د الله ولا واوړي. واوړي څه معنی؟ مخ واړئ، اعراض وکړي، مستکبره لوی پکې لوی ده. مخ هم دې دله سړی چې لوی پکې ده. كأن لم يسمعها، گویا کې د نه دي اورېدلي دغه آیتونه. ځان داسې کړي چې زما په غوږونو سره لګېدلي ده. كأن في أذنيه وقرا، گویا کې په غوږونو د ده کې بوج دی. فبشره بعذاب أليم، نو زیری ورکه دته په عذاب دردناک سره. په دې آیت کې اوس الله د لهو او لعب او د ګډا او د ډمتوب والو یو لازم صفت بیان کړی دی چې کله د قرآن تلاوت کیږي نو د تکبر د لاسه به دې مخ اړوي او د هغه ځای نه به وتښتي لکه ده چې د سره د آیتونه اورېدلي نه، لکه چې د ده په دواړو غوږونو کې بوج دی او دی کوڼ شوی د هېڅ هم نه اوري. یو فایده به د ذکر کم که د سرو زرو په اوبو م ولیکله نو بیا هم قدر به یې وغه شان ونه کړي څنګه چې په کار دی. هغه فایده دا ده د دې آیت نه دا خبره واضحه شوه چې د یو بنده په زړه کې دی دا دواړه خبرې نشي را جمع کېدی چې دی وایي زه به د ټنګ ټکور سره یمه دغه به اورمه او بیا به زه داسې کار وکړم چې قرآن به هم کله ناکله ویم چې څه ډېر یاد کړم. نه نشي کېدی، دا نه را جمع کېږي. او که دا را جمع هم شي که نه څه وخته پورې او بیا څه شي بیا ختم شي. دې آیت نه دا خبره راووته دا فایده ما تاسو ته وي چې کوم سړی د لهو الحدیث سره عادت شي دله د الله آیتونه خوند نه ورکوي. دا دي که نه الله وایي کله چې زموږ آیتونه لوستلی کېږي دی مخ واړوي وتښتي لکه د سړی چې اورېدلي ولې خوند وله نه ورکوي. هلته هغه لهو الحدیث اخیستی دی. دا مسله زموږ مسلمانانو کې دغه شان ده. کم مسلمان چې د سندرو او د ټنګ ټکور سره او ډمتوب سره عادت شي دله د قرآن تلاوت هرګز خوند نه ورکوي. بلکې دا اوس هم ولګوه کم چې د نظمونو او د نعتونو سره عادت شي دله هم قرآن خوند نه ورکوي. پاتې لا دا چې ټنګ ټکور او سندرې اوري. موږ ته پته دی خبرو موږ لیدلي داسې بیماران چې نظمونه او نعتونو دا به 24 ګنټې لګولي او کورنۍ مجاهد به د ځان نه جوړ کړی څه شي کورنۍ مجاهد بس کور کې به پروتي او ځان ته به یو نظم لګولی او د فلسطین ورسره هم فتح کړي او د خوف شاد علاقې ټولې راغستي او ټول مسلمانان کافران کړي او باچایان د مسلمانانو دا خو د سره سړي زامن دی د یو نظم د لاسه بیا ورته چې د قرآن تلاوت ورو تلاوت سره نه لګي
خو بس دا نظم یو نعت او دا بریلیان چې کوم دي او دا تصوف والا او دا الله هو والا او دا قبر پرست دوی بیا په نعتونو باندې زخمین دي او د دوی په نعتونو کې خصوصا شرکیه خبرې او هغه خبرې چې د عقیدې خلاف یا پکې ډېرې زیاتې او دې له نوم ورکړی اناشید اسلامیه اسلامي نظمونه جی اسلامي نظمونه دي او پوخاني چې کوم خو یو خو مزیدار شعر او شاعري به په خوږ اواز کې وه خوږ اواز کې شعر او شاعري اورېده اوس خبره نه نن سبا چې کوم دی بلکل سندري دي بلکل د نن سبا نظمونه او نعتونه په سندرو به کې فرق ونه کړي بلکې ما ته بعض ثقه ملګرو دا خبره کړې ده چې په دې باب کې مهارت دی وایي دا نظمونه او نعتونه چې کله وایي نو د دې د ویلو دپاره به د انډیا سندرې یا د پښتنو چې کومې سندرې دي هغه اوري چې د هغې نه طرز یې زده کړي نو بیا به هغه طرز باندې وایي دې سره دین خدمت کوي موږ ګورې دا د هغه سړي خبره کوو چې څوک اسلامي ورته ووایي اسلامي نظمونه او نعتونه اوري ده باندې قرآن ښه نه لګي نو چې کوم سړی ټنګ ټکور او سندرې او ډمتوب او دې سره شوي دی به د قرآن تلاوت واوري په ده باندې به قرآن یعنې اثر وکړي دله به خوند ورکړي یو عادتي لګول دي عادتي لګولی لکه اوس دا روجه ده که نه نو بعضو سجل کړی لکه اوس مثال کې د زموږ په ملک کې دي چې دا بعضو اټلي یا لکه د لسۍ دوکان شو یا د چي دوکان شو دوی په عام ورځو کې درزو د انډیا د سندرې لګولي په دې ورځو کې د مازدیګري کې ورته بیا تلاوت کیسټ ورچولی ستاسو څه خیال دی چې دی د تلاوت نه متاثر یې نه نو څه کوي عادتا او بس دې دپاره هم کوي چې دی چې د دوکان کې برکت راشي سهار وختي چې دوکان کولاو کي 7 بجې نو د 9:30 پورې به کې تلاوت چلیږي دا اتونه بعد بیا نور شینو ته ور واچي سبحان الله زه دې بعضو د عقل ته حیران یم ته به چې دی الله له دوکې ورکوي لکه الله د په زړه نه دی پوه چې د په زړه کې څه دي لکه الله ته چې دا پته نه وي چې ده د قرآن ولې لګولی صرف دې دپاره پاتې شوی د قرآن صرف دې دپاره پاتې شو نو دا قرآن هغه چاله خوند نه ورکوي چې څوک په سندرو او په ټنګ ټکور او په دې شینو باندې عادت شي چېرته وله خوند نه ورکوي کیدی نه شي چې هغه له خوند ورکړي او رواله د هغه سړي موبایل چې د دې نظمونو او نعتونو سره عادت دی دغه ټنګ ټکور والا لرې کړه د دې دا موبایل واړوه دا به د نظمونو نه ډکي خو په دې کې به تا د تلاوتونه میلاو نه شي بلکې اوس یو بله مصیبت راوتی دی هغه دا دی چې کوم سړی چې د دې ټنګ ټکور او د دې سندرو نه توبه وباسي او داسې د لمونځ طرف ته توجه شي او دیندارۍ طرف ته نو هغه بیا په دې دیندارۍ کې ګزاره په دغه ټنګ ټکور باندې کوي نو هغه پوخانی چې کوم عادت یې په زړه کې دننه دی هغه عادت بیا په څه باندې هغه تنده په څه باندې بیا دغه کوي په دغه نظمونو او نعتونو باندې هغې کې هم دغه او دا شعرې لګېدلي